بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو ورونو او خویندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې، الله رب العزت مو همیشه د پر روغ جوړ خوشاله و باد ساته. امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. زما عزتمندو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د محرم الحرام میاشت ختم شوله او دې پسې د سفر میاش هغه شروع کېدونکې ده. شپې ته به انشاءالله د سفر میاش هغه راوخیږي او شروع بشي. نن په دې ویډیو کې زه تاسو ته د سفر د میاشتې یو داسې عظیم الشانه وظیفه بیانوم. که چېرې دا وظیفه تاسو د خپل عمر مطابق وکړئ، یعنی ستاسو چې څومره عمر دی هغې مطابق تاسو دا عمل او دا وظیفه وکړئ، نو ټول کال به الله جل شانه د ستاسو نه غمونه، تکلیفونه، پریشانی او بیماری دا به د ستاسو نه لرې ساتي. یعنی چې ستاسو څومره عمر دی د عمر مطابق به تاسو دا وظیفه او دا عمل کوئ. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ، په اول ځل باندې مو زما د چینل ویزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف وروړم. زما عزتمندو، زما د حوصله افزایی دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کامنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شان د نور ښکلي الفاظ تاسو منشن کوئ، ولیکئ. دې دپاره چې ماله حوصله افزایی ملاویږي او نور ډېر ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، د بعضې خلکو دا خبره ده چې د سفر میاش دا نحوست والا میاش ته دا سپیره میاش وي، ځکه چې په دې میاش کې نبی علیه الصلاة والسلام بیمار شو. نو زما عزتمندو، نبی علیه الصلاة والسلام ربیع الاول میاش کې هم بیمار شو، نو پکار دی چې بیا خو د هم دغه د نحوست والا میاش وي. حالانکه زما عزتمندو داسې نه ده، دا ټولې میاشتې د الله جل شانه له طرف نه زموږ دپاره مقرر کړې شوي دي. د هر یوې میاشتې ځان د خپل برکات دي، خپل فیوزات او خپل اثرات دي. زما عزتمندو، دا وظیفه تاسو د هر قسمه کاروبار د پاره، دغه رنګ د رشتې د پاره، یا د ستاسو داسې بیماری وي چې د ښه کېدو والا نه وي، لا علاج بیماری وي، یا تاسو ټینشن کې، خفګان کې او پریشانی کې یې، نو زما عزتمندو دا عظیم الشانه وظیفه تاسو د سفر د میاشتې چې کله تاسو ته علم وشي، سفر میاشت تاسو په خپله ولیده یا چا درته خبر درکو چې سفر میاشت راوخیږي او تاسو خبر شوئ، نو زما عزتمندو فوراً به تاسو دا وظیفه دا عمل به کوئ. ډېر مختصر عمل دی، ډېر وړوکی عمل دی، دومره ټایم په دې باندې نه لګي، صرف 15 منټ او په دې باندې لګیږي. خو زما عزتمندو، دومره عظیم الشان او دومره لاجواب عمل دی چې دا تاسو د خپل عمر مطابق ووایئ، نو الله جل شانه به ستاسو غمونه، تکلیفونه، پریشانی او بیماری به دا د ستاسو نه ختم کړي. لکه مثال په طور باندې زما عزتمندو، یو کس دی، د هغه 13 کاله عمر دی، نو 13 پیرې به دا الفاظ مبارکه به دا لولي، الله جل شانه دا نوم به لولي. یا د چا عمر 40 کاله دی، نو 40 پیرې به د الله جل شانه دا نوم مبارکه لولي. یا د چا عمر 50 کاله دی، 60 کاله دی، چې څومره عمر وي نو د خپل عمر مطابق بس د الله جل شانه نوم لوستل ني. زما عزتمندو، چې مونږه خامخا نن دا وظیفه وکړو، ځکه بیا پته نه لګي دا موقع بیا موږ ته په لاسو باندې راځي یا نه راځي. بل دا زما عزتمندو چې دا وظیفه تاسو کله چې تاسو سپمې اولی د سفر د میاشتې، نو فوراً په هغه ټایم کې هم کولی شئ. دا رنګې زما عزتمندو تر شپې 12 بجو پورې تاسو دا وظیفه دا عمل کولی شئ. و زما عزتمندو، راځم وظیفې طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار زه تاسو ته بیانوم. طریقې دا ده زما عزتمندو چې تاسو به
صحیح طریقې سره به او د شردامو کوي کله چې مو د شردامو کړه نو بیا په مصلی باندې تاسو کې نه انتهایی توجه عاجزه سره د ټولو نامخ کې درې پیره به درود شریف وایي بیا ورپسې یول الزلا 11 مرتبه حسبنا الله ونعم الوکیل حسبنا الله ونعم الوکیل دا به یول الزلا اول ولای د دینه پس به د الله جل شانه دانم الله 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 دا چې تاسو څومره عمر دی لکه مثال په تور باندې تاسو یو سلويخ کال عمر دی نو دا به یو سلويخ پیری وای د خپل عمر مطابق او بیا تاسو الله 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 دا وای او په اخره کې بیا یو لس پیری درود شریف وای او بیا به دعا وغواړئ د خپل بیمارو د ښه کېدو لپاره د پریشانو خفګانو نو ټینشن د ختمېدو لپاره د الله جل شانه نه پاجزه سره ګرګرا سره دعاګانې وغواړئ ان شاء الله تعالی الله جل شانه ټول کال لستاسو د بدن نه دا بیماری ختم کی دغه پریشانی دغه ټینشن دغه خفګان د الله جل شانه د ستاسو رزلونه هغه لر کی او ختم بکی ستاسو ژوند با خوشگوار ژوند وي پر سکون او راحت او آرام ول زندگی به تاسو تیروي زما عزتمند امید لرم چې دا ویډیو د وظیفه مډیره زیاته خوښی وي که ویډیو مو خوښی وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاوي کوم بتاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ دلوي الله پامان